پیغمبره ته غوږ کېږده په هغه ورځ باندې چې کله یو اواز کوونکي فرشته اواز وکړي د نږدې ځای نه د قیامت په ورځ چې کله الله تعالی وغواړي یو فرشته الله پاک په خپل قدرت سره پیدا کړی د حضرت اسرافیل علیه السلام او هغه فرشته چې کله نه الله پاک په خپل قدرت سره پیدا کړی د هغه فرشتې له الله پاک یو شپېلۍ ورکړې ده او هغه اسرافیل علیه السلام د الله تعالی د حکم انتظار کوي چې کله ورته د الله تعالی د حکم د طرف نه د الله تعالی د طرف نه ورته حکم ملو شي نو هغه فرشته به د مسجد اقصی سره خوا کې یو ګټه پرته ده او په هغه ګټه باندې به هغه اسرافیل علیه السلام به ودرېږي او شپېلۍ به ووخي نو چې کله دا شپېلۍ ووخي دا به دومره هیبتناکه وي دومره دردناکه به وي دومره خطرناکه به وي چې د هغې شپېلۍ د وجې نه به دا ټول نظام دا هر یو شي څه دی دا به الله پاک ختم کړي به دا لوی لوی غرونه دا غرونه به څه دي دا به په شانتې د وړی شي د اسمان چې موږ ته ښکاري د اسمان به ټوکړې ټوکړې به شي اذا السماء انفطرت الله پاک دیرشم سپاره کې وایي ول ای پیغمبر هغه وخت یاد کړه چې کله به د اسمان سره دا به ټوکړې ټوکړې به شي او اذا الشمس کوورت الله پاک دیرشم سپاره کې بل صورت کې وایي ول ای پیغمبر هغه وخت د یادولو چې کله به د انور سره دا به راښکته شي دا به نیزهدار شي دا به راښکته شي څوک ورته شاته کتی نشي او هغه وخت یاد که پیغمبر علیه السلام ته الله پاک وایي چې هغه وخت د یادولو دی چې کله به د اسمان ټوکړې ټوکړې به شي دا ستوري به سرې دا به راوغورځېږي د دې ټولې دنیا دا نظام سرې دا به ختم به شي بیا به د هغې نه پس به چې کله دا ټوله دنیا ختمه شي نو بیا به الله پاک په خپل قدرت سره دا فرشتې نه دي دا به هم ختمې کړي آخر کې به څه دی حضرت جبریل علیه السلام به پاتې شي او الله جل شانه به پاتې شي بیا به الله پاک په خپل قدرت سره حضرت جبریل علیه السلام به ختم کړي بیا به صرف او صرف الله جل شانه به پاتې شي الله تعالی به آواز کوي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاهي د چا دپاره ده ای ظالمانو ای جابرانو ای متکبرینو بادشاهانو اے بدماشانو راپاسې اوس که نه څوک څه کولی شي نه څوک به هم څه نشي کولی بلکل د هیڅ شیز اواز به نه خیږي بادشاهي د نن ورځې چې دی د الله دپاره ده د هغه ورځې بادشاهي به هم د چا دپاره لکه د الله دپاره ده واوره بیا به د هغې نه پس به بیا به الله پاک په خپل قدرت سره حضرت اسرافیل علیه السلام ته به الله پاک ووایي چې شپېلۍ ووخه جبریل علیه السلام به الله پاک په خپل قدرت سره اول پیدا کړي بیا به د هغې نه پس اسرافیل علیه السلام بیا به دوباره چې شپېلۍ ووهلی شي نو بیا به دا خلک څه دی لکه دا به د خپلو قبرونو نه به راپاسي د ټول نه لومبې به د روضې مبارکې نه به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به راپاسي حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته به الله پاک په د قیامت په ورځ هم څه دی ډېر لوی مقام به ورکوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم حدیث ته وی انا سید ولد آدم یوم القیامه وی زه به د قیامت په ورځ څه دی د حضرت آدم علیه السلام د دې ټول اولاد به څه دی وی زه به سردار یم سردار او بېشکه چې حضور پاک به څه دی لکه سردار وي تاسو ډېر ښکلې توجه سره ناستې یو واقع راته رایاده شوه او بالکل د دې سره متعلق ته وی کم کوي نه کمه وی به یې تاسو به څه کوې به اوسه به ډک اوسه به څه کوې نه څه سودا راوړی دې وخت کې سم نشته اورې جي یو ځلې حضور پاک صلی الله علیه وسلم داسې بهر داسې صحابو سره ناست یو میدان کې لږ توجه سره ورته کښېنئ بهر میدان کې ناستو صحابو سره پیغمبر علیه السلام صحابو سره خبرې ترې کولې په دې کې یو مشرک په اوښه ناستو روانو او د مشرک چې دی لاس کې ورسره سمساره وه سمساره هغه ښکار کړې وه مړه سمساره ورسرې وه ځان دپاره د خوراک دپاره وړله هغه مشرک د چا نه تپوس وکړو وی دا محفل چې لګېدلی دی
او دا غیر چاپیر دا خلق ناس دي منځ کې پکې یو نورانی سړی ناست دی دا کس څوک دی چا ورته وی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه مشرک د اوښې نه راکوشو او هغه مړه سمسره راواغستله او د حضور پاک په مجلس کې کېناستو واورخه چې د پیغمبر علیه السلام مجلس کې کېناستو نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وی هغه آخري پیغمبر تی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته او آخري پیغمبر محمد رسول الله وزیما هغه مشرک رسول الله مبارک ته وی زبا پتا ال ایمان راوړم چې ترسو پورې د مړې سمساري ستا د پیغمبري گواهی نه کړي الکه مړه سمسره حضور پاک ته وی چې دا مړه سمسره زما د پیغمبري گواهی ورکی بیا به ایمان راوړي وی او بیا به ایمان راوړم مشرک سمسره دا سکی خودله حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه سمسری ته وی یا ضب حدیثو کې داسې الفاظ دي یا ضب اے سمسری چې څنګه आवाज ورکو سمسره کې روح الله پاک واچولو روح پکې الله پاک واچولو سمسره ورته وی حضور پاک ته لبیک وسعدیک اے د الله محبوب پیغمبره حاضر متا تھا وای زما دی پتا ځان قربان وی لکه دا وته چا आवाज کو سمسری आवाज وکړو وی انت وفاء انت زین یوم القیامه وی ته خو د قیامت په ورځ د خلکو خایس سمسره حضور پاک ته وی زما دی پتا باندې ځان قربانی وای زتا ته حاضر ما وی ته خو د قیامت په ورځ د خلکو خایس د خلکو زینت د قیامت په ورځ حضور پاک به د قیامت په ورځ بېشکه د خلکو زینت وي او د خلکو سردار وي په خبره پیښ وي هغه سمسري چې کله حضور پاک سره خبرې شروع کړي مشرک هم ناست دی نور ډېر خلک ناست دي دا منظر ګوري حضور پاک هغه سمسري ته وی من انا وی زه څوک یم سمسري ته وی زه څوک یم هغه سمسره ورته جواب کوي انت رسول الله وخاتم النبیین وتد الله پاک رسول او اخیری پیغمبر په خبره پیښ لکه سمسری گوی ورکا وتد الله پاک رسول او اخیری پیغمبر یعنی پتا باندې د الله د طرف نه نبوت تمام شوه دی سمسری چې دا خبره وکړلې مشرک پوه شولو چې لکه دا پیغمبر دا په حق پیغمبر دی او پیغمبر علیہ السلام ته وی ما ته کلمه وایي چې زستا په دین کې داخل شمه رسول پاک صلی الله علیه وسلم وتا کلمه ویلا هغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویلا هغه په اسلام کې سره لګه داخل شلو نو حضور پاک په د قیامت په ورځ د ټول خلقو د پاره خایس پي او اے حضور پاک وی زبر د قیامت په ورځ د ټول بنی آدم دا ټول حضرت آدم علیہ السلام چې څومره اولاد دی وی د دې ټول به سردار ما او قیامت په ورځ با چې ترسو پورې حضور پاک جنت ته نه داخل شوی یو پیغمبر بم جنت ته نزي او قیامت په ورځ باندې با چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم امتیان نه داخل شوی د یو پیغمبر امت بم جنت ته نزي قیامت په ورځ با حضور پاک صلی الله علیه وسلم د جنت خواته براشي د جنت دروازه به وټکي د جنت چې کم خازن کم څوکیدار فرشته چې الله پاک مقرر کړی دا هغه خازن به حضور پاک ته وی څوک چې دروازه دې وټکوله د دواړو جهانو سردار به ورته وی زه د الله تعالی آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خازن هغه د جنت خازن به ورته دروازه کولو کی ورته به وی د الله محبوب پیغمبره چې ترسو ته جنت ته نه داخل شوی یو پیغمبر بم جنت ته نه داخليږي حضور پاک به جنت ته داخل شي او دا ورا د حضور پاک یو امتی بم جنت ته تر هغه پورې نه داخليږي چې ترسو پورې حضرت ابوبکر صدیق بیا نه داخل شوی پیغمبر علیہ السلام پسې با په دویمه پیره کې څوک جنت ته داخليږي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق به داخل شي بیا به د هغې نه پس د پیغمبر علیه السلام دا نور امتیان به داخلیږي الله دې پکې نصیب وکړي بیا به د هغې نه پس به
بیا به د نورو پیغمبران به داخلیږي او د نورو پیغمبرانو امتونه څه دی لکه دا به داخلیږي د قیامت په ورځ به پیغمبر علیه السلام له څه دی لکه دا ډېر لوی شان او دا ډېر لوی عزت دا به الله پاک ورکوي او د هغه پیغمبر په امت کې الحمدلله موږ او تاسو الله پاک راوستي الحمدلله ووایه الحمدلله انشاءالله جنت ته به ځو هلکه ځو به انشاءالله معذر استاذ خبره ولې دا جنت دا د خالصو مشرکانو لپاره تیار دا جهنم ویل دا د خالصو مشرکانو لپاره تیار دی او ویل دا جنت دا د غریبانو مسلمانانو لپاره تیار دی انشاءالله جنت ته به ځو حضور پاک به شفارس به وکړي د ټول امت بیا به د هغې نه پس څه دی لکه تاسو ته ما مخکې ویلي چې د الله په حکم سره به بیا دا نور خلک څه دي حاجي شلو شهید شلو مجاهد شلو عالم شلو حافظ شلو دا به بیا څه دی لکه شفارس کوي ګورئ جی سبق ته واستمع یوم ینادی المنادی او غوږ کېږده په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ به آواز وکړي یو آواز کوونکي فرشته من مکان قریب هغه د هغه نږدې ځای نه یوم یسمعون الصیحة بالحق هغه ورځ چې وبري دوی یو ناڅاپه کریکه هغه تیز آواز یقیني ذلک یوم الخروج دغه ورځ د راوتلو ده انا نحن نحیی ونمیتو بېشکه موږ ژوندي کول کوو مړه کول کوو والینا المصیر او موږ ته واپس راتلل دي یوم تشقق الارض عنهم سراعا هغه ورځ چې به وشلیږي ځمکه د مړو نه او دا مړي به رامنډې وهي ذلک حشر علینا یسیر دا راجمع کول دي د دوی په موږ باندې بالکل آسان نحن اعلم بما یقولون موږ پوهیږو په هغه څه باندې چې دوی وایي وما انت علیهم بجبار او نه ته په دې باندې زور کوونکې فذکر بالقرآن نو نصیحت کوه په قرآن باندې من یخاف وعید هغه چاته چې یریږي زما د عذاب نه صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وسلم أجمعين یا الله مونږ چې سویل که زمونږ نه څه کمی شوي خدای مونږ ټول معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو نه درس په خپل دربار کې قبول کړي او خدای پاکه مونږ ټولو ته په دنیا او آخرت کې اجرونه ثوابونه را نصیب کړي یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خالق الاعضاء له مونږ ټولو نه راضي شي تر نن هم چې خدای څومره روجې نیولې چا چې څومره روجې نیولې عبادتونه کړي دي خدای دا ټول عبادتونه روجې په خپل دربار کې قبول کړي او یا الله مونږ ټولو ته دا باقي مانده روجې اسانه کړي یا الله زمونږ د ټولو پکې بخښنه وکړي خدای زمونږ د ټولو پکې مغفرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین